په ټولنیزو رسنیو کې د نن ورځې ګرم موضوعات دا چې ټولنیزو رسنیو کې په دې ورځو کې په څه باندې ډېرې تبصرې روانې دي. ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو خبر شئ. نجیب ننګیال په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي او وایي چې نن یې ورته ویلي دي چې که ډوډۍ نه وي واښه وخورئ. خلک هم غوسه دي او هم خفه دي چې دا یې څه نادره کړې. ستونزه په هغوی کې نشته. هغوی له پیړیو همداسې شی دي او همدا یې فکر دی. دوی کې مشهوره ده او په خپلو منځو کې تل یو بل ته وایي چې عوام د ځناورو په څیر دی. کله چې یو څوک په دې عقیده وي چې عوام ځناور دی نو طبیعي ده چې واښه خوړل ورته د دوی نسخه وي. له ملاتمه ولې د سړیتوب وشي. یو څوک تا ته ځناور وایي عملاً واښه خوړل درته تجویزوي. د هغه بیا ته عزت هم کوي، واکمنوي هم، واجب الاحترام هم درته دی. د خپلو اولادونو رزق هم په دوی خوري. د پیغمبر وارث یې هم بولي. نو ستونزه بیا ستا ده که د هغه ته چې نه هوښیارېږي او له پیړیو د دې سپین ملمعي پګړۍ په سر شیطان په خبرو غولېږي نو ملامت بیا ته یې ملا نه دی. ملا همدغه شی دی او همدومره بې انصافه مکار او سلمخې مخلوق. بلخوا افغان ملت پاڼې بیا د طنز په څېر لیکلي دي چې انس حقاني ویلي که ډوډۍ نه وي واښه وخورئ. اوس نو راځئ دلته د واښو سیخ کباب مو جوړ کړی دی. که اشتها یې لرئ نو رامخکې شئ. وږمه افغان هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې انس وایي خدای څوک له لوږې نه وژني، په واښو یې هم ژوندی ساتي. دغه نالوستي چړي ته ووایاست چې هر کال په نړۍ کې کابو 3.1 میلیون خلک له لوږې مړه کیږي. او همدارنګه پنجاب ته د ډالرو د قاچاق په اړه سراج الحق وایي چې هره ورځ د میلیونونو کالدارو له راننوتلو ترڅنګ په میلیونونه جعلي افغانۍ له پنجابه راځي او ډالر پرې پیرل کیږي. مخنیوی یوازې په قوي استخباراتو او سختو اجرااتو کې دی شي. دا هم که چیرې مسؤلین پکې په خپله شریک نه وي. اوسني حالت ته چې سړی ګوري ویلی شي چې که هغه 10 میلیارده ډالر هم هیواد ته راشي نو هغه به هم په ډیره لږه موده کې په دغو او نورو لارو پنجاب ته قاچاق شي. پنجاب سراسر افغانستان ته د غنیمت په سترګه ګوري. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم ډیره زیاته مننه. که تاسو هم د دغه موضوعاتو په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. او له هغه لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې خپل نظریات را سره په هرې ویډیو باندې شریکوي. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.